أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. البقره سوره 43 نمبر آیت. دا آیت کریمه هم د یهودو په اړه نازل شوی دی. د یهودو علما په حقیقت ښه خبر وه، نو لہذا بعضو علماو به حقیقت د خلکو په مخ کې پټ پټ ښکاره کاوی، چې کله به یو څوک ورغلی ورته ویل به چې ته موږ ته حقیقت ووایه. دغه محمد صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبري دعوه کړې ده، دا اوس رښتیا پیغمبر دی او که یا؟ دی به ورته ویل که چیرې سړی حقیقت ووایي دا هغه پیغمبر دی کم چې په تورات او په انجیل کې موږ ته یادونه سوې ده، او په عام ډول به د باچهانو، واکمنانو، مالدارانو په مخ کې دا خبرې نه کولې. نو بیا به کله کله ځینو ټیټ رتبه خلکو دوی ته وویل چې ښه نو پیغمبر دی، نو تاسو ولې اعلان نه کوئ؟ دا ستاسې مسؤلیت نه دی؟ دوی به په جواب کې ورته وویل چې دا زموږ نه اعلان کول، دا زموږ مجبوریت دی، ځکه که موږ په ښکاره اعلان وکړو چې دا سړی په حقه پیغمبر دی، نو بیا دلته چې موږ ته څه معاشات راکول کیږي او پیسې راکول کیږي دا مو د لاسه وځي. بیا چې د خلکو په مخ کې موږ محبوبین یو، خلک د فیصلو او صلحو دپاره راځي، موږ ته د فیصلو په بدله کې پیسې او امتیازات او عزت راکوي، دا زموږ د لاسه وځي. موږ نسو کولی چې دا اعلان وکړو، موږ مجبور یو. دا خبره چې بدی کول الله جل جلاله آیت کریمه نازل کړي، د دې عمل بدی دا هم بیان کړل او د دې دغه ناروغي علاج هم بیان کړي. د دې د بد عمل بدی بیان کړل، د تعجب په شکل ورته وویل اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسې خلک نیکي ته رابولئ، خلکو ته وایاست چې د اسلام دین حق دین دی، محمد صلی الله علیه وسلم په حق پیغمبر دی، نیکې لارې ته د خلکو بلنه راکوئ، و تنسون انفسکم، خپل ځانونه مو ایر کړي دي، وانتم تتلون الکتاب، او تاسو تورات هم لولئ، په هغه کې په واضح ټکو د حقیقت هم تاسو ته ښکاره سوی دی. افلا تعقلون، آیا تاسې پوهیږئ نه؟ د عقله کار نه اخلئ؟ یو څوک چې پوه وي، عقل والای، نو هغه داسې نه کوي چې ځان هلاکت ته ورکوي خو نور هلاکت ته نه ورکوي، ځان هم ساتي نور هم ساتي. تاسې خپل ځان هلاکت ته ورکوي، د هلاکت کندو ته غورځوئ او نور ته حقه لاره ښیاست. دا خو د عقل خبره نه ده، دا خو د عقل او د هوښیارۍ تقاضا نه ده. په هر صورت د دې دغه بد عمل وغندئ. اوس د قرآن عظیم شان هر مفهوم خو ډېر پراخ وي، که څه هم د دې د عمل غندنې په اړه دا آیت نازل شوی دی او ما و تا ته هم پکښې هدایت دی. د دې آیت په تفسیر کې علما لیکي، وایي علما بې عمله یا علما چې خلکو ته دعوت کوي او خپل عمل نه ورباندې کوي، په دې کې هغو خلکو ته هم خطاب، په دې کې د هغو خلکو بدي هم بیانېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د معراج په شپه باندې چې ما ډېر عجایبات ولیدل، په هغه عجایباتو کې مې یوه عجیبه خبره دا ولیدله چې زه راغلم، یوه ډله خلک وه، د دې ډلې خلکو په مقابل کې نور خلک ولاړ وه، د دې شونډان په غچیو باندې پرې کول. نو وایي ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه، ما هؤلاء یا جبرائیل، دا څنګه کسان دي؟ دا ولې په دې عذاب گرفتار دي؟ دا سزا ولې ورکول کیږي؟ وایي جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل هؤلاء خطباء امتک،
یأمرون بالمعروف وینسون انفسهم. وایي دا ستا د امت خطیبان دي چې خلکو ته به د نیکیو عمل کاوه، خلک به یې نیکو لارو ته رابلل چې دا کار کوئ او دا کار مه کوئ، او خپل ځان به یې ایر کړی و. بل روایت تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دی، وایي د هغه عالم به مثال چې خلک نیک ته رابولي، نیکۍ ته رابولي او ځان یې ایر کړی د شمعې په څیر دی، خپل ځان په اور سوځي او نورو ته رڼا ورکوي. او همدا ډول بل روایت تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دی، وایي د قیامت په ورځ باندې به وډېرو بې علمو خلکو ته یا عامو خلکو ته داسې معافیانې اعلان سي چې علماو ته به نه اعلانېږي. په دې وجه باندې چې دوی ته خو علم و، په دې وجه باندې چې د هرې ګناه چې څومره سخته سزا ده، د هغې سزا د هغه معلومات د دوی دپاره و، او کم تکلیف چې د کمې ګناه په مقابل کې راځي او کمه بدي چې د دې ګناه په مقابل کې انسان ته پیښیږي یا تاوان پیښیږي، د هغه معلومات خو د ده دپاره و. نو ډېر شیان به عامو خلکو ته معاف سي، خو علماو ته به معاف نه سي. او بل روایت کې راځي، هم تفسیر ابن کثیر را نقل کړی، وایي د قیامت په ورځ باندې به دا جنتیان او دوزخیانو تر مابین الله جل جلاله یو ډول په یو طریقه باندې لیدل د دې موقع برابره، په یو کیفیت به دوزخیان د جنتیانو حال وویني، جنتیان به د دوزخیانو حال وویني، د دې دپاره چې دوزخیانو ته یو بل قسم عذاب چې موږ ته داسې نعمتو څه څنګه بیا برخې او جنتیانو ته په خپل حال شکر سي. سبحان الله، د څومره تکلیفونو څخه خلاص او په څومره بهترین ژوند. نو وایي جنتیان به په دوزخ کې ځینې خلک وویني وبې پېژني، او بیا به ورته وایي چې ای خلکو تاسو خو داعیان واست، تاسو موږ ته ویل چې دغه نیک کار کوئ په دې کې به الله جنت درکړي، ستاسو په خوله موږ وکړه جنت ته رالو، تاسو موږ ته ویل چې پلان و پلان کار مه کوئ د دوزخ څخه به خلاص سئ، ستاسو په خوله موږ وکړه موږ دا جنت ته رالو، نو تاسو خپله ولې په دوزخ کې یاست؟ وایي دوی به په جواب کې ورته وویل چې موږ خپله هغه څه کول، هغه څه ویل چې خپله مو عمل نه باندې نورو ته مو فایده رسول، خو بدبخته قوم ځان مو د هلاکته نه کوي خلاص. نو لهذا دا ټولو تفاسیرو د دغه آیت په تفسیر کې تفسیر قرطبي، تفسیر مظهري، روح البیان تفسیر، تفسیر منیر، تفسیر ابن کثیر، دغه تفاسیر بالاتفاق دغه یو حدیث را نقل کړی و، دا د معراج د شپې ده، چا به یو بل ورسره را نقل کړی و، چا به بل. ټولو دا خبره په اتفاق کول چې علماو ته لازمي عمل دی چې څه وایي خپله به هم عمل باندې کوي. بیا یو تفسیر دا خبره را نقل کړې ده، نو که په یو سړي کې خپله ټولې خوبیانې نه وې، آیا دی نو امر بالمعروف نسی کولی؟ اجازه ورته نشته؟ یوه یا دوې یا درې یا لس یا پنځه ګناوې پکښې دي، انسان خو عاجزه دی، غیر د انبیاو څخه هېڅوک د ګناه څخه خلاص نه دي، آیا دته نو د دعوت اجازه نشته؟ بیا یې لیکلي دي چې نه، دعوت کول خو یوه نیکي ده، دا به دی کوي، اما که دی دعوت کوي پر دې دعوت کولو د ده بندیز نشته، خو دا چې دی عمل نه دی ورباندې کړي، دا یو ډول تاوان، یو سزا ځان ته خپله خوښه ټاکلې، بلکې لا دا چې وایي په سړي کې یو عیب موجود وي، هغه دې په بار بار خلکو ته هم وایي، دی به ځان ته متوجه کېږي، د هغه عیب به دی چې وایي ځان ته به متوجه سي. دا د مولانا اشرف علي رحمه الله هدایت او عمل. خو په هر صورت امر بالمعروف په هر وخت انسان کوي، خو که چیرې یو سړی امر بالمعروف کوي، خلک ونې کوي ته رابولي، خپل هم عمل ورباندې کړي، نو بیا به دته څو فایدې وي. اوله فایده به یې دا وي چې د هلاکت د کندو به یې ځان خلاص کړي، دوهم دا چې د قرآن په دا آیت به یې عمل کړي، دریم دا چې الله جل جلاله به د ده په عمل، د ده په دعوت په دې کې به اثر کښېږدي، خلکو ته به یې فایده ډېره رسېږي. او که چې خپل عمل نه ورباندې کوي، نو بیا به د ده په وینا کې اثر نه وي، د ده په اعمالو کړونو کې به اثر نه وي، د هلاکت د کندو څخه به یې ځان نه وي خلاص کړی. الله جل جلاله فرمایي وایي اتأمرون الناس بالبر، آیا تاسو خلک په نیکي امر کوئ، وتنسون انفسکم، او خپل ځانونه مو ایر کړي دي، وانتم تتلون الکتاب، او تاسو کتاب هم لولئ، وایاست افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ اوس دا یهودیانو چې د دې مال د شوق په وجه یا د چوکۍ د شوق په وجه باندې دا حق پټ کړی و، د دې علاج نو څه دی؟ اول په دې خبره ځان پوه کول پکار دی چې د مال محبت دا هم ځان ته او هم نور ته تاوان رسوي. د مال سره چې څوک محبت ولري، و دې ته که انسان متوجه سي دا د مال سره محبت خورا ډېر ګناهونه په انسان کوي، خورا ډېر تاوانونه پیدا کوي. د مال سره چې د یو چا محبت
د دې مال محبت انسان و دې ته اړ باسي چې دوکه په کاروبار کې وي، تجارت کوي، دکانداري کوي، کسب کوي، صنعت، په هر شي چې اخته وي چې کله د ده په زړه کې د مال محبت وي، دا د مال محبت دا دی نه ارامه کوي، کوشش کوي په ده باندې دوکه وکړي چې مال ډېر لاسته راوړي، په ده باندې درواغ ووایي په دکانداري کې، او په ده باندې غلا وکړي، رشوت واخلي، او یو و بل ته لار ونیسي، یو د بل سره منافقت و بې اتفاقي وکړي. که دغه ستا د مال محبت نه وي، نو بیا به ته ورور مسلمان ته درواغ نه وایه، د هغه سره به دوکه نه کوې، هغه به په چپلاخه نه وایه، بې اتفاقي به نه راځي، رشوت به نه راځي، یو د بله به حسد نه سره راځي، او یو د بله به رقابت نه سره راځي. تاسو وګورئ په دې ښار کې چې دا خلک یو د بل رقابتونه دا تجاران سره کوي، یا دا خلک رشوتونه اخلي، یا رشوتونه ورکوي، یا په دې محکمو کې بد حال وي، او یا دا چې یو د بله جنګونه وي، دعوې، دا پر څه شوي؟ د مال په وجه باندې. مال دغه دعوې هغه وخت راځي چې د سړي په دا زړه کې د مال محبت نه نوځي، که نه نو چې د مال محبت د چا په زړه کې نه وي، نو ناحقه خو د چا مال نه اخلي. تاسو وګورئ دا هره اداره چې دا دعوې پکښې خلاصېږي، دا دارالفتاء، دا زموږ مدرسې ته چې دارالفتاء ته دا دعوې راځي، په سل کې 15 د پیسو دي، پر باغ دعوا ده، پر دکان دعوا ده، د مزدور او د سرخیل سره دعوا ده، د شریکو د شریک سره دعوا ده، د زوی د پلار دعوا ده، د ورور د ورور دعوا ده. دا ټولې دعوې پر څه شي وي؟ پر پیسو وي. او دا ټولې دعوې خو نه خامخا یو پر غلطه دی، یو پر حقه دی، یو پر باطله دی، یو پر حقه دی. دا چې د مال محبت نه وای، نو خو دا باطلو خلکو دعوې نه کولې، چې نه کولای بیا به دا نور خلک هم نه ځورېدلی. دغه د مال محبت دی چې دا دونه دعوې پیدا کړي، دا د مال محبت دی چې د ورور یې سره لرې کړي دي، زوی او پلار یې سره لرې کړي دي، امسایه او امسایه یې سره لرې کړي دي. دا د مال محبت دی چې دا ادارې یې فاسدې کړي دي، رشوتونه پکښې عام دي. دا د مال محبت دی چې د خلکو حقوق تر پښو لاندې کېږي د پیسو او د رشوت په زور. دا د مال محبت. اجان جلا په شکایت دي، داوه والا جلا په شکایت، برکو والا جلا په شکایت، تعلیم والا جلا په شکایت، صحت عامه والا جلا په شکایت. دا ګرد د مشکلات چې د دې خلکو دي، دا په څه وجه دي؟ دا د مال محبت. او دا دونه جنجالونه چې روان دي د مال محبت. که د مال محبت یو څوک د زړه وباسي، حق ته تسلیم سي، بیا به دا مشکلات نه. دا خو ټولنې ته تاوانونه رسېدلي، ټولنې ته چې دا دونه تاوانونه رسېدلي دي ستا د مال د محبت په وجه باندې، زما د مال د محبت په وجه باندې. ټولنه مو دربدره کړې ده، ګرده ټولنه خو نو داسې نه ده، خو محدود کسان موږ او تاسو د مال محبت لرو، دا دونه جنجالونه مو راپورته کړي. حق پرست انسانان خو ډېر دي چې هغه وایي چې ما ته روانې قطعا یې نه کوم. داسې کسان هم راځي دارالفتاء ته، مخکې تر دې چې دغه سړي سره دعوه وکړي ما ته وایي که دغه شی ما ته روایي، زه دا سړي ته وایم، که نه یې راته روا چې دی راته وایي هغسې ورسره کوم. دغسې یې کړي. نو نیکان خلک هم شته، خو دغه د مال محبت کوونکو دا دومره فساد جوړ کړی دي، دا ټولنه دربدره کړې ده. د مال د محبت یو تاوان ملت ته دی، او دوهم تاوان یې د ده ځان ته هم دی. ولې؟ چې د مال محبت لري، په ده کې کنجوسي پیدا کېږي، بخیلي پیدا کېږي، او په زړه باندې یو ډول حرص ننوځي. حرص یو مرض دی چې پیسې هر څونه ډېرېږي، بس دی دا فکر کوي چې پیسې نشته او زه به د لوږې مړ سم. لکه د استسقا په مرض باندې چې اخته یي چې هر څونه اوبه څښي، نس ورته پړسېږي خو اوبېږي نه. دا بخیلي، کنجوسي، حسد، دا په زړه باندې ننوځي. دا نقصانونه ده ته. د دې په بدله کې به نو بیا دی څه کوي؟ حق به هم پټوي، رشوت به هم اخلي، دوزخ ته به هم ځان ورکوي، د خلکو بې عزتي ته به هم ځان ورکوي. څومره چې د چا مال خورې، نو خلک به تا نه بې عزته کوي، خلک به تا ته سپکې سپورې خبرې نه کوي، خلک به ستا غیبت نه کوي، خلک به تا بدنامه کوي نه. که د خلکو په وسې ورسېږي، ستا لنګوټه به نه در په خاورو کوي، تا به تر ګریوان نه نیسي. دا ګرده تاوانونه اتا ته هم رسېږي چې ته د مال محبت لري. حاصل دا چې د مال محبت تر خپله اندازه زیات هم ملت تباه کوي، هم تا تباه کوي. دا د یهودو علما چې عام خلک یې هم تباه کړل، او د اسلام څخه یې لرې که دا به یې ورته ویله چې دا هغه پیغمبر نه دی، ځانونه یې هم تباه کړه. دا تباهي چا ور ورسول؟ دا د مال محبت ور ورسېدل چې دوی تر الوژو تنخوا ونه سوی تېرېدلی. نو علاج یې څه دی؟ علاج یې الله په دې پسې آیت کریمه کې ښوولی دی، واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر او لمونځ دا دوه داسې شیان دي چې یو انسان د مال د محبت ته خلاصوي، د تمامو ګناهونو یې خلاصوي. صبر درې قسمه دی. یو صبر على الطاعات دی، یو صبر عن المعاصي دی، یو صبر على المصائب دی. صبر على الطاعات دا دی چې څوک عبادت کوي، په عبادت کې تکلیف ورته راځي، روژه یې نیولې ده،
14 ساعته سخته ګرمي ده. په دې ګرمۍ کې روژه نیولې ده، بازار ته ورسې 20 قسمه مشروبات پراته دي، یخې اوبه پرتې دي په کوټه کې، یوازې دی دی بل څوک نشته. دی دا ټوله تنده زغمي، دا ګرمي زغمي، دا تکلیف زغمي، دا اوبه نه کشي، هر قسم مشروب پروت نه کشي. او یا ژمی دی یخ دی، په دې یخ کې دی د کوره راووځي، په یخ اوبو اودس تازه کړي، په دې یخ کې چابک چابک روان وي، مسجد ته ولاړ سي، باران وي، تالنده وي، یخ وي، واوره وي، دا یخونه زغمي راسي او مسجد کې کنجلک ناست دي، یخې ام کېږي، زه جماعت کوم، لمونځ کوم. دا تکلیف برداشتي د څه دپاره؟ د عبادت دپاره، د الله د رضا دپاره. دا صبر علی الطاعات دی. او صبر عن المعصیت هغه دا چې یو سړی دی، دی و خدای دې سره دا دکانداري کې د خپل شی یو چاته ورتلیف 1 کیلو که په 900 ګرامه ورکړي څوک حساب نه ورسره، که په 900 ګرامه ورکړي حساب څوک نه ورسره. دی دا 50 ګرامه 100 ګرامه شی نه راګرځي، په وسه پرده څوک حساب نه ورسره، ځکه نه راګرځي زه د الله څخه بیریږم یا د ګناه څخه پرهیز کوم. یا یو سړی دی مال ته ډېر محتاج هم دی، د یو مسلمان مال په لاس ورځي نه دا ګناه. یو عالم قصه کول وایي په هندوستان کې یو مسلمانانو په منطقه کې یو مسجد و دې مسجد ته یو ورځ یوه ځوانه ښځه راغله او په دې مسجد کې یوازې یو طالب. نو هغه طالب چې دا ښځه ولیدل دستې یې ورته وویل چې ښځې د خدای پر لحاظ د مسجد ته ووځه، دا د الله کور دی، مسجد دی او زه دلته یوازې یم. هغه ښځه ورته وایي د الله په خاطر ما ته پناه را، که د باندې کافران دي هندوان دي په ما پسې راځغلي زما عزت لوټي. نو طالب چې وکتل رښتیا هم دغسې وه، خلک د دې ښځې په عفت لوټولو عزت لوټولو باندې اخته وه او اراده یې کړې وه. نو بیا طالب ورته وویل چې زه تا ته پناه درکوم، په مسجد کې به چیرې په یو کونج کې یې، خو زما سره به خبرې نه کوې او زما د سترګو به ډېره نهامه په هغه تیاره کې کښېنې. دا مسجد دی، د الله کور دی او ته نامحرمه ښځه یې، ځوانه ښځه یې او زه یو ځوان یم. هغه ښځې ټولې خبرې ورسره ومنلې، هغه هم یو مسلمانه متدینه ښځه وه، په یو کونج کې په تکه توره تیاره کې کښېنستله. طالب دلته خپله شمع لګولې د کتاب ګوري. یو لږ وخت چې تېر سي دا خپله ګوته راواخلې، په دې شمې ته یې ونیسي، بیا ژر په خوله چخ کړي. یو ساعت یا 20 دقیقې یا نیم ساعت چې تېر سي بیا دا شمې ته وروړي چې دا ګوته یې ښه وسوځي، دی بیا ژر خولې ته وروړي. هغه ښځه د لرې څخه پټ پټ ورته ګوري. نو هغه هم ښځه ده، یوازې په توره تیاره کې ویرېږي. شپه تېره سول چې سهار سو، وختي طالب ورته ویل خورې بالا ووځه د خدای په خاطر، ستا مشکل حل دی. نو هغه ښځه ورته وایي پر سترګو زه خو ځم، اما دا راته ووایه چې دغه د شپې ما تا ته پټ پټ کتل، دا ګوته دې ولې په اور سوځل؟ هندوان دا اور ته ډېر احترام لري، تا دا ګوته ولې سوځل؟ طالب په جواب کې ورته وویل څه مې کوې، زه پوه سم خپل مې کار پوه سم. بیا دا ورته وایي چې اتمن دا راز ما ته ووایه. نو بیا طالب ورته وایي ما چې کتاب کاتی نفس و شیطان به پر ما غلبه وکړل، او دا یې راته ویل چې ته و خدایاست، هېڅوک بس خسګیر نسته، راسه د دې ښځې سره زنا وکړه، خپل خواهش پوره کړه. نو وایي ما به دې نفس و شیطان ته ویل چې د دې عمل په بدله کې خو الله جل جلاله ما ته جهنم راکړي، په جهنم کې اور دی، آیا زه د اور طاقت لرم که نه لرم؟ او بل دا به مې مثال ورکړي، زه به دا ګوته اور ته ونیسم، که د دې شمې طاقت ما ودرلودی نو بیا د دې امکان هم شته چې د دوزخ طاقت یې هم ولرم، او که د یو وړکۍ او کوچنۍ شمې طاقت زه نه لرم نو بیا به د دوزخ د اور او د لمبو طاقت څنګه ولرم؟ ما چې به ګوته ورړم نفسي خواهشات هغه به شاته سوه، دا د اور تکلیف به زما محسوس کړي، د دوزخ اور به رایاد سو. وایي دا نفس و شیطان به په بار بار ما ته د خپل وسوسې را اچولې، ما په بار بار جواب دغسې ورکاوه. ګوره دا سړی چې هغه خواهشات و د نفس غوښتنې و تمام موقع ورته برابره ده، بیا هم دا کار نه کوي، دغه صبر عن المعصیت دی او دغه معقول انسان دی. په انسان کې الله جل جلاله د غضب، شهوت او عقل درې سره مادې ایښي دي. که عقل راپورته سي، شهوت غالب کی، غضب غالب کی، دا انسان تر ملایکې افضل. او که چیرې شهواني قوه پر سړي غالبه سوه، په سړي به داسې پیښې وکړي چې انسان به حیران پاتې. او که د غضب قوه پر سړي غالبه سول، په انسان به داسې پیښې وکړي چې په ځان پورې به حیران. غضب قوه که پر سړي باندې غالبه سي، په سړي جنګ کوي، نه تنها چې د ورور سره، د پلار سره هم په سړي جنګ کوي، د سپین ږیري سره هم په سړي جنګ کوي، د یو زورور سړي سره هم په سړي جنګ کوي چې اخر کې دی راچپه کړي. نو په عقل باندې غضب کنټرولول، شهوت کنټرولول، دا د کمالدارو خلکو شان. دا صبر عن المعصیت. او صبر علی المصائب دا دی چې انسان ته لوږه پیښه سي، ناجوړي پیښه سي، غم پیښ سي، نقصان د مال، نقصان د اولاد، دا ټول ورته پیښ سي. دی دا ټول
کارونه د الله د لوري وبولي او الله ته وایي الله زه په راضي یم چې تا زما په اړه فیصله کړې ده، بدله یې راکړي. نو که څوک صبر په ځان کې پیدا کړي، دا 3 ډوله صبر او لمونځ په صحیح طریقه باندې وکړي، بس دا حب د مال د انسان د زړه وځي. دا دواړه شیان الله جل جلاله وښودل چې یهودیان دې داسې وکړي او ټولو انسانانو ته هم هدایت. ځکه الله جل جلاله فرمایي واستعینوا، تاسو طلب د معاونت وکړي د دغه عیب په لرې کولو کې د صبر په صبر سره، والصلاه او په لمانځه سره، وانها او یقینا د لمونځ چې دی لکبیرة ډېر سخت دی، الا علی الخاشعین مګر نه پر هغه کسانانو باندې چې هغه خشوع کوونکي دي. خشوع ده یو عاجزي، خشوع تر عاجزي فوق ده. عاجزي دې ته ویل کېږي چې ظاهرا انسان سپېره میره سره جوړ کړي او د اعمال و عادات یې ډېر عاجزانه وي، مګر په زړه کې بیا عاجزي نه وي، په زړه کې بیا کبر وي. خشوع دې ته ویل کېږي چې خپل باطن الله ته ډېر عاجزه کړي. باطن الله ته عاجزه کول، الله ته متوجه کول دې ته خشوع ویل کېږي. او خضوع ظاهري ځان عاجزه کول. خشوع او خضوع دواړه چې سره جمع سي په دې نو د لمانځه کمال حاصلېږي. ظاهر هم ښه جوړ که، ښه ترتیب باندې په عاجزۍ سره الله ته ودرېږه. باطن هم د دنیا د چارو سره وګرځوه، الله ته متوجه کړه. الله عز وجل فرمایي وایي دا لمونځ دا خلکو ته ډېر ګران دی، مګر یو چا چې د الله سره تعلق وي، په زړه کې الله ته ځان محتاج ګڼلی، هغه پر دې لمانځه خوند اخلي. پیغمبر علیه السلام او صحابه چې د دنیا نعمتونه الله پیدا کړي او پر هیڅ دومره خوند نه اخیستي لکه پر لمانځه چې به ولاړ ځکه هلته خشوع وه. الله عز وجل فرمایي وانها او یقینا دا لمونځ چې دی لکبیرة ډېر سخت دی، الا علی الخاشعین مګر نه پر خاشعینو باندې نه. الذین خاشعین هغه کسان دي یظنون چې د دوی یقین وي چې ان په تحقیق سره هم دی ملاقو ربهم ملاقات کېدونکي د خپل رب سره دي، وانهم یقینا دوی الیه و دی رب ته راجعون رجوع کوون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله.